درون شاعر بابرزي صاحب ته هم ښه راغلاست وایي په خیر دې راشي هر کله دې راشي همداسې د دې تر څنګ نور شاعران هم را سره دي او خوږ ژبې ترانه خوانان هم را سره دي تاسو لپاره به ښایسته او په زړه پورې خواږه نعتونه هم تاسو سره شریکوي د پروګرام په دې برخه کې بل د هیواد وتلی هنرمند تکړه هنرمند هغه هنرمند چې همیشه یې ستاسو په شونډو مسکا راوستې ده تاسو یې خوشحاله کړی یې تاسو به ډاکټر غلام احمد شینواری پیژنئ دی په یو شي باندې ډېر مشهوره ده اخسر منګی نه پوهېږم چې دا اخسر منګی څنګه خو دی نن موږ ورته چیلنج ورکړی چې ته شینواری نن به مکمل د شینوارو په ژبه کې زموږ دغه راغلي دوستان میلمانه چې محفل ته راغلي دا به خندې او خوشحالۍ وي نو دوستانو نه مې هیله دا ده بیا هم یادونه کوم هغه دوستان چې دلته دریځ مخکې د توراب صاحب سره شیري لالا سره همدارنګه بابرزي صاحب سره د نورو دوستانو سره د عکسونو اخیستل یا د تصویرونو اخیستل یې زړه غواړي د پروګرام څخه وروسته دې راشي د دوی سره د عکسونه وباسي تصویرونه دې ورسره واخلي دلته په دې کې دوی مزاحمت کوي هیله مو ده آرزو مو ده چې زموږ دغه خبره ومنئ او اوس نو ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری ته بلنه ورکړو چې دریځ ته راسي خو زه وایم چې ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری چې نن موږ ته په شینوارو ژبه کې خپل هنر ونه ښیي موږ او تاسې نه ورسره منو صحیح ده که نه نه منو بلکل نو ډاکټر صاحب راځي که موټر در پسې ولیږو ټایره در پسې ولیږو چې در پسې ولیږو نو دی دغه د ساوند چکولو کې هم لږ تکړه ده ساوند ښه چکوي مخکې شیري لالا هم ورته ویله ساوند چکه نو په لومړي کې ساوند چکه ډاکټر صاحب چې ساوند یې چکه له هغه نه وروسته بس نو ساوند هم چې چکې د شینواره په ژبه کې به چکې مقصد پام دی درانه میلمانه مشران عالمان مولوي صاحبان ټول هغلي ناست دي د دې ټولو هر څه باید په نظر کې ونیول شي مننه کوو خوشحاله اوسېږئ ډاکټر صاحب مهرباني د ټول ناول ای زما خوږو دوستانو مشرانو کشرانو ټول ستړي مه شئ انشاءالله زه به تاسو ټول خوشحالومه خفه نه شئ د خپل ګپ شپ نه یو 2 منټه وړاندې لږ یو پرسنل ریکویسټ درته کومه لکه زموږ کمپیرنګ رول بار بار وي په هار کې ډېر زیات شور دی توجه نشته نو که لږه شاندې دا خاموشي کمه شي او زمونږ خبره تاسو واورئ بیا به موږ له هم خوند راکوي تاسو له به هم خوند درکوي بله خبره دا ده چې اوس موږ دپاره د چیلنج خبره ده د ما نه دومره سینر او د ما نه مشران کسان راغلي دي لیست کې مې وکتل 21 کسان لا پاتې دي نورم نو که موږ درې خبرې وکړو نو پوره 3 ګنټې لګي نو الله دې تاسو خوشحاله آباد لري لږه شان دې توجه غواړو د پروګرام په سر کې ما ویل چې یو خو کمپیرنګ رور وایي چې نن موږ سره د شینوارو په ژبه کې خبرې کوي په دې حال کې چې څومره کسان ناست دي چې زموږ په دې وطن کې دارو ولس او دارې ضلع سره تعلق لري که شینواري که کوچیاني که پشهی زباني چې دارو ولس او دار وطن نه راغلي نن به خفګان نه ځکه چې دا د خوشحالۍ کار دی واده دی موږ ټول خوشحالۍ له راغلي وو خو چیلنج موږ دپاره دا خبره ده چې اتل صاحب وایي د شینوارو په ژبه کې به خبرې کوي او ډېر شینواري ملګري هم زموږ راغلي دي نو د ټول ناول ای زما خوږو دوستانو ستړي مه شئ تاسو ټول به خوشحالومه خفه نه شئ په ورځ د چهارشنبې چې زه پیدا شوم نو پړینګ په جړا شوم مور مې څه ویل چې بچی ته به ډاکټر جوړېږي پلار مې راغو په مخ یو څپېړه ورکوي نه دا به د عوامو د خدمت لپاره اکټر جوړېږي زه به ټیم زیات نه لم ځکه چې 21 کسان د ما نه وروسته نور هم شته په هغې کې د ما نه سینر هم دي خو چې کم ملګرو فرمایشونه راکړي دي دا 15 ټوټې دي دا به ستاسو په خدمت کې صرف ستاسو د زړونو خوشحالۍ لپاره وړاندې کړم لږه توجه غواړم الله دې تاسو آباد او کامیاب لري خوشحالي دا خیر دی یو بل سره به ګزاره کوو اول فرمایش دا راغلی دی چې زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې شکر دی چې زمونږ په دې ملک اسلامي امارات راغلي دي او موږ ډېر زیات خوشحاله یو تاسو یقین وکئ لکه څنګه چې د شینوارو خبره زما اتل صاحب وکړه داسې یو وخت و چې عدلخیل مامن پیخا چین باندر نازیان دې علاقو ته به زه تللی نه شوم چا به راته ویل چې حلالۍ دي او ما به همدا خبره کوله چې یو دې رزق نصیبه په کم ځای کې الله پاک به دې هلته رسوي بل چې کله مرګ دې راغو نو خدای به دې په خپل عمل ته بوځي
مرګ او ژوند عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی نو خبرې مطلب مې دا دی چې شکر د اسلامي امارات راغلي دي او الله دې د دوی دا د مشروالی لاس زموږ په سر باندې لري ګپ شپ پروګرام موږ سره دومره دی که زه سبا پورې په دې سټیټ باندې ولاړ یم پروګرام ختمېږي نه خو غم را سره د 21 کسانو دی هر یو سړی به د خپل فن مظاهره کوي شیري لالا هم ډېرې ښایسته خبرې وکړي خلک یې خوشحاله کوي خندول زموږ شاعران رونه چې هم کم راغلي ټول به د خپل فن مظاهره کوي د سکوت اومه ورځ به دا خبره لږ توجه سره واورئ چې کم کسان ولاړ نه دي او کم ناست دي په دې کې شکر دی زموږ د اسلامي امارات صفت دی پکې د هغې قدر دی پکې او بله خبر دا ده چې د هغه پاور ده ته ښیم چې په اسلام کې څومره پاور دی اومه ورځ وه د سکوت او یو ملګري واده له بوتلم نو چې کله واده له بوتلم ما ګوره شکر د اسلامي امارات راغلي دی او دا ګپ شپ دا بس ما نور ختم کو ما ته څه شی پکې مال زه به هم بس نعتونه وایم الله دې زمونږ مشر قدردان بابرزی صاحب آباد لري هغې ورځ لمر ټلویزیون باندې دغه شان دی مشاعره وه هغه په مخکې مې دا خبره کړې وه چې کله زه واده ته بوتلم ما ورته اسلامي امارات راغلي دا ګپ شپ ما ختم کو نو هغه خاده والا هم ډېر ښه خلک وو ما ته وایي ستا موږ ذموار یو او ډاکټر صاحب ته موږ ته یو روبۍ وکړه او بیا به دا نور مېلمانه موږ راوستي دي تا به کور ته ورسو او بس بیا به دا نور مېلمانه تا نه پس پروګرام کوي چې سوچ مې وکړو مال راشه داسې دیني روبۍ وکړه چې د خلکو باندې لږه سر وکړي نو صاحب چې را شروع شوم زما هرې ټوکې پسې یو راز دی 28 کاله وشو چې دا فن زه کومه زه د چا نقل نه کوم الله دې آباد لري زموږ مشر توراب صاحب هغه چې کم انداز کې خپل شعرونه وایي که زه 20 کاله دا تجربه وکړم خو د هغه سیټ ته رسېدی نه شم خو زما خبره لږ توجه سره واورئ خبره مې د اسلام نه شروع کړې ده او د اسلامي امارات نه چې الله دې دوی دا مشروالي لاس زموږ په سر باندې لري نو چې کله زه واده ته لاړم ما ته یو روبۍ وکړه نو چې را شروع شوم مل راشه دیني روبۍ وکړه نو پهله روبۍ مې دا کړې وه چې د یو قبر نه بل ته سړی تلی شوی خاورو لاندې دیدنونه به کیدی شوی ما به ځان سره تصویر د جانان وړی و بې کفنه که مې ځان سره سوړی شوی عاشقان به په لحد کې خفه نه وو معشوقې کا پسنګ کې خیدی شوی دا روبۍ چې مې دلته ورسوله یو تبلې باجي رباب والا ناست و نو هغه تبلې والا د خدای کور آباد لري چاته خوند به ورکړی به تبلې لږ چې درست شو درست سره باندې شکر دی یو اته کسان را باندې راغلل زه خو یې روبۍ سره د ثبوته ونیولم انګ شوم اوس نه خبره کولی شم نه دعا سلام ورسره کولی شم ځکه چې مخامخ ټوپک او بل دا شي ته ناست وم بس انګ شوم مکمل مال اوس به څه کوو صاحبه خو ما تاسو ته څنګه وویل چې دا مرګ او ژوند او عزت او ذلت دا د الله په لاس کې تا په الله باندې یقین وکړئ چې زموږ د اسلام او د اسلامي امارت دومره زور او دهشت دی دا مار خو دې نه خوري اوس هم درته ودرېږي سړي نه زړه وباسي اوس انګ شوم او روبۍ مې په ځای باندې پرېښوده او د یارې نه مې نعت شروع کړو چې نعت مې شروع کړو مال سلام پتای امارت چې میدان پرې نه دی سلام پتای امارت چې میدان پرې نه دی غافل نشي په وطن کې انګریزان پرې نه دی بس خلکو چغې کې وایي نری تکبیر الله اکبر شو نور هم راکې حوصله زیاته شوه بس هغه چې چا نیولی وم هغې راله یو 2000 روپۍ انعام هم راکړو دا خبره ما نه کوله خو اتل صاحب راته وویل چې د انعام خبره به کې نو 2000 روپۍ انعام هم راکړو ما ته ویل لګیا اوسئ لګیا اوسئ هغه ویل کو دا نتونو پروګرام دی نو بار چې لاړه دا چې یو 10 قدمه لاړه بیا د معافي د مشرانو په اجازت لګیا ما چې هغوی څنګه د حجرې نه ووته بیا را شروع شوم مال پاس د ګودر د غاړې ګلې وړې او مړه صاحب دې وخت کې بس باران شو د پیسو نو هسې زړه کې مې ویل مال کوس مې په ټانګونو ویم ولا کې پاسمه نو الله دې تاسو آباد لري اتل صاحب ویلي د شینوارو ژبه کې به خبرې کوي شینوار هم ډېر راغلي دي په دې
پاکستان او افغانستان کې د وړو کاتی راغله اوړه مکمل غیب شو زمونږ شینواری لاړو پاکستان ته ولته د مړي تابوت واخیستو او په تابوت کې 4 بوجۍ اوړه واچوله اوس تورخم کې را روان دی لاسګاډي کې تابوت اچولی خاصدار ورته دا تشه دی دا ورته تشه دی خلا د بیخو باسه خو مړی دی که نه مړی ورته دا څنګه مړی دی چې نه د خپل خپلوان شته نه د یار دوست شته او ځان له تابوت یې راچولی په لاسګاډي کې ورته په دې مړي باندې زما شک دی چې تابوت یې څنګه خلاص کړی هغه خو ټول د وړو نه بارو نو خاصدار ورته وایي چې خدای دې بیخو باسه تا خو وړه رابر کړي دي ورته وایي چې مړی دی دا زمونږ شینواری ورته وایي چې خلا او دې سپارې کلام چې ما ورکې مړه اچولا و خو چې اوس خلا پاک دوړه کړه ده نو تشه وکړه به الله دې آباد لري ډېر خاموش ناست موږ اټشټان یو په موږ کې یو قسم چینجی چې هغې ته 2 سره چینجی وایي واده دا خوشحالي ده زه یو شعر وایم که دې واده له تاسو خالي ډوډۍ له نه راغلي یاستئ ډېر مشران کشران او په مینه محبت راغلي یاستئ یو شعر وایم او د شعر نه پس به ماته ستاسو لاسونو پړکار نه پته ولګي لکه موږ سی ان جي واچوئ ټول ډېر خاموشي ده وایي د ژوند په هره لاره هر سفر مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مبارک شه راغلي مشران کشران موږ ټول درته په مینه باندې وایو چې دا خادي مبارک شه علامه بال لره وګوره ما خو تاسو ویل چې موږ اټشټان یو په موږ یو قسم چینجی چې هغې ته 2 سره چینجی وایي څومره چې ستاسو مینه محبت موږ سره یې لاسونو پړکار ډېر نو موږ کې کرنټ را پیدا کېږي ښه لږ زما سادګۍ ته څومره کسان چې په حال کې ناست دي ما تاسو ته وویله که هغې د هر وطن سره او د هر ولس سره تعلق وي خفګان به نه کوي ځکه زموږ شینواری دي هغه به په شینوارو ژبه کې خبرې کوي که کم کوچیان وي هغه په کوچیانو ژبه کې خبرې کوي که پشۍ زبان راغلی هغه به پشۍ کې خبرې کوي او فارسیوانان به په فارسي کې خبرې کوي سادګۍ باره کې درته 2-3 خبرې کومه سادګي په هغه ځای کې زیاته ده چې کوم ځای کې غریزه اله کوي او زما په خپله تاسو یقین وکړئ چې دا د کوچیانو ژبه مې ډېره خوښه ده ارزان قیمت کې واده او یو حاجي صاحب د لاس نه ونیولم ما ته یې وویل وروره خدا وراسي چې موږ دې ډېر خوشحاله کړو د کوچیانو پسې م چای ووایه ما حاجي صاحب زه خو چا پسې خبرې نه کوم په محفل کې زما دا کار دی چې خلک خوشحالوم هغه راته وویل چې خالي د کوچیانو باره کې یو خبره وکړه ما ورته ویل حاجي صاحب محترم ستاسو یو شی ډېر مشهور دی تاسو هر یو خبره کې وایئ چې ویې هغوی اوس یو ښځه مړه شوې وه ډېره معافي غواړم مشرانو فرمایش دی یو ښځه مړه وه هر یو سړی هم دا دوا کوي زمونږ یو شینواری ورغی دواله شینواری سړی په دې نه پوهېدو شینواری پکې 20 منټه پس لاس اوچت کړ لږ را ژوندي شئ خدای ته وګورئ لږ را ژوندي شئ علامه آباد لره د ژبو او سادګي زمونږ په شینوارو کې هم ډېره زیاته سادګي ده د شینوارو خبر هم ده کوم د یو 5 ولایتونو د کلو به درته یو ټوکه وکړم ځکه چې لمبر ملګري نور زیات دي خاطل صاحب راځم ستاسو خبرې له زمونږ شینوارو کې دومره سادګي ده لږ توجه سره واورئ حال کې شینوار هم ډېر راغلي د شینوارو نه کابل ته په اول ځل باندې یو زمونږ یو شینواری راغلی و د پولي محمود خان کې یو سړي ډوډۍ پخولې نانبۍ دوکان ته ولاړو نانبۍ خپلې ډوډۍ پخوي دا ورته لګیا دی ګوري ګوري هغه ډوډۍ پخوي زمونږ دا شینواري پې اواز کړی ورته مامو مور د څه شو چې ډوډۍ په خپله پخای یو خبره کوم اخري خبره اتل صاحب راته ویله چې بیا ډوډۍ شروع کوو او ډوډۍ نه پس هم پروګرام دی ډېر میلمانه راغلي توراب صاحب دی بابرز صاحب دی الله آباد لري ډېر مشران راغلي دي نن به په دې خاطر کې ستاسو ډېرو خلکو سره ملاقات وشي دا یو اخري خبره کومه دا د دین باره کې ده د تعلیم په باره کې ده او زه بار بار دا وایم چې تعلیم په دنیا کې ډېر ښه شی دی دا خبره به لږه لنډه کړمه موږ په هالینډ کې شو وه په هالینډ کې زمونږ شو وه نو دا خبره د تعلیم په باره کې ده چې کله موږ هالینډ ته لاړو یو هوټل کې م ډوډۍ وخوړه دا شان ډېر ښایسته وي پي هوټل نو ما مرګرو نه پوښتنه وکړه مال چې ډوډۍ خو موږ وخوړه خو دا غوښه چې ده ډېره ښایسته غوښه وه چې دا غوښه به د څه شي وه نو هوټل والا ته وایم چې اسکیوز می
Marxistisches Propaganda in the picture the special chicken ما ته وی نو 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 اوس غوښه مې زوړنده کړې ده په انګریزۍ باندې پوه نه شو په عربۍ کې مې ورته ویل مال المشکلات تخلقا وعلم المشرقیه په عربۍ باندې مې پوه نه شو نو مله یا به پوه شي یا نه صاحبه په هالینډ کې هوټل کې هغه ویټر په یو خبره باندې نه پوهېدو زما یو ملګری و ما ته وایي چې په خوله باندې ورته غاږونه شروع کړه اوس غوښه مې نیولې ده نو اول غاږ مې ورته دا وکړو مال وی نه نه دا خو شرک نه دی مالخه بیا مې ته غوا آواز وکړه اما وی نه د دې غوښه هم نه ده مړه ډېر غاږونه مې ورته وکړو نو اخره کې چې ډېر تنګ شوم ما ورته ویل ما ته یس 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 ومال مال کور عمران شه مال موږ باندې د سپي غوښه وخوړه نو تعلیم چې چا نه دغه شانې مطلب نه په خبره په هر ملک کې څوک پوهېږي زمونږ شینواری عاج له تلی و د هغې په مخ کې یو دوه عربیان نښتي وو عربیان نښتي یو بل د ګریوان نه نیولي وو شینواري نه چا پوښتنه وکړه چې ماما ته خو ولیاړې د عربیان ولې خپلو کې ونښته وایي څه خبرې وخلا چې دوه لنډي لنډي صورتونه یې وویل او چې نورې سره په ونیوله نو علامه آباد او کامیاب الاتل صاحب بار بار څه وینا غواړي نو انشاءالله موږ هم دلته یو د خیر ستاسو خدمت کې ستاسو خوشحالۍ دپاره راغلي وو او هغه دویم مخلوق خبره دا زه بار بار دا خبره کوم زمونږ په تیر دور کې به خلک راتله موږ ته پښتو کې څوک ورته اجړاګان وي څوک ورته ایزک وي څوک ورته ګدره وي نو د هغوی خبره د هغوی په ژبه کې تاسو ته وایم چې زه به لاړه شم او باقي دا پروګرام اتل صاحب ته پرېږدو